سلامونه دوستانو، تجوید زده کړه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب څنګ ته د بیل نښه هم در سره کلیک کړئ ترڅو زموږ درسونه د هر چا څخه مخکې تاسو ته ورسیږي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړه یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د تجوید د درسونو په ادامه سره راځو نن زموږ او ستاسو نوی درس دی وقف. وقف ځان ته جلا او مستقل علم دی چې ډیر زیات بحث ورباندې کیدای شي. زه به کوشش وکم چې د وقفونو بحث په څو ویډیو کې سره رالنډ کړم. په یو ویډیو کې بحث ناممکنه دی چې وسي، په څو ویډیوګانو کې به بحث کوو. نو 5 ویډیوګانې سولې، 6 سوې، 4 سوې، 3 سوې، هر څومره چې سولې نمبر په نمبر به بحث پر کوو. د نن په درس کې د وقف تعریف وایو او د وقف مشهور قسمونه وایو. د وقف تعریف او د وقف مشهور قسمونه. مشهور قسمونه د وقف ته دغه 4 وقفونه چې ما راخیستي دي، دغه د وقف مشهور قسمونه دي. راځو لومړی د وقف تعریف وایو. وقف په لغت کې مطلق درېدو ته ویل کیږي، یعنی درېدل، قف. او په اصطلاح کې قطع کول د اواز دی سره د سا په داسې حالت کې چې متحرک حرف ساکن کړل سي. دا پښتو تعریف دی د وقف. وقف په لغت کې مطلق درېدو ته ویل کیږي، درېدلو ته. او په اصطلاح کې په دغو الفاظ سره تعریف شوی دی: قطع الصوت مع النفس اسکان متحرکه. ترجمه یې دا ده چې قطع کول د اواز دی سره د سا، یعنی هم اواز قطع کیږي او هم سا قطع کیږي. تنفس سا قطع کیږي، اواز قطع کیږي په داسې حالت کې چې متحرک حرف ساکن کړل سي. یعنی ته چې وقف کوې، موقوف علیه حرف چې د کلمې اخرنی حرف ته وایي، هغه به ته ساکنه. دوستانو، راځو دغه مثال ما راوړی دی: رب العالمین. دا قاعده ده دوستانو، پر کومه کلمه چې موږ او تاسو وقف کوو، یعنی پر دریږو، د کلمې اخرنی حرف چې موقوف علیه ورته ویل کیږي، هغه حرف باید ساکن کړل سي. هغه دغه د کلمې اخرنی حرف د رب العالمین په کلمه کې دغه نون دی. رب العالمین نه، دا نون حرکت د زور لري. دلته که چیرې وقف وکړل سي، دلته د کلمې د اخرنی حرف یعنی نون حرکت غورځول کیږي، ایسته کیږي. رب العالمین نه لیکل دي، که وقف کو رب العالمین، رب العالمین ساکنوي نون، یعنی رب العالمین نه، وقف په حرکت باندې د بېقاعدګي د درکمنوي. نو اوس که زه پر رب العالمین باندې وقف کوم، نو اواز هم قطع کیږي او سا هم قطع کیږي. ګوري، رب العالمین. ځینې خلک داسې وقف کوي چې د کلمې اخرنی حرف ساکنوي، حرکت یې غورځي، خو نور وروسته چې کوم آیات دی وایي، هغه دغسې وایي دا وقف سو، نه دا رقم وقف نه راځي. مثلا زه درته وایم: من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. دوی داسې وایي من قبلک وبالآخرة. هلته خو کاف زور لري، من قبلک وبالآخرة باید وویل سي په وصل کې. خو دا وقف وایي دا وقف دی، حرکت حرف ساکن کړي، په وصل وکړي، خو نه اواز قطع کړي او نه سا قطع کړي، نو هغه بیا وقف نه دی. وقف چې کوې، قطع کول د اواز دی سره د سا، ام به اواز قطع کوې، ام به سا قطع کوې، او په داسې حالت کې چې متحرک حرف ساکن کړل سي، یعنی د کلمې اخرنی حرف چې ته وقف پر کوې هغه به ساکنه. لکه رب العالمین په کلمه کې نن چې دی موږ یې ساکن کو. ګوري، رب العالمین، ام اواز قطع سو دوستانو، او هم سا قطع سول، او هم د کلمې اخرنی حرف چې نون دی هغه هم ساکن کړل سو. رب العالمین. دغه د وقف مشهور قسمونه دي.
پر دې به بحث وکړم ماریو به جلا جلا تعریف کړم. راځو وقف بالاسکان. لومړی هغه وقف ته ویل کیږي چې د کلمې اخرنی یا اخري حرف متحرک وي، موږ یې د وقف له سببه ساکن کړو. ګورئ دوستانو ډېر ساده. هغه وقف ته ویل کیږي چې د کلمې اخري حرف متحرک وي. اخري حرف یعنی د کلمې هغه حرف چې موږ وقف ورکوو، هغه اخرنی حرف، موږ یې د وقف له سببه ساکن کړو. د هغه مثال مې راخیستی دی رب العالمین. په رب العالمین کې د کلمې اخرنی حرف مې تاسو ته وویل چې هغه نون دی زور لري. دلته تعریف ته بیا دوستانو متوجه سئ. هغه وقف ته ویل کیږي چې د کلمې اخري حرف متحرک وي. دا د نون متحرک دی، نو حرکت ته زور لري، متحرک وي، موږ یې د وقف له سببه ساکن کړو. معلومه خبره ده موږ چې پر هره کلمه وقف کوو د کلمې اخرنی حرف موږ تاسو څه به کوو؟ ساکنوو یې. نو نن چې موږ ساکن کو دی خو خپله متحرک دی، دا د زور لري، موږ چې وقف کوو ساکن یې کو، دې ته وقف بالاسکان یا وقف بالاسکان وایي. وقف بالاسکان هغه وقف ته ویل کېږي چې کلمې اخرنی حرف متحرک وي، موږ وقف ورکو ساکن یې کو. دا دی نن متحرک دی، موږ چې وقف وروکي ساکن مو کوي، دا وقف بالاسکان سو. راځو دوستانو دوهم وقف بالسکون دی. دا بیا د وقف بالاسکان برعکس دی. هغه وقف ته ویل کېږي چې د کلمې اخري حرف ساکن وي، موږ وقف وروکو. دی په خپله ساکن دی، زموږ ساکنېدو ته ضرورت نه لري. ګورئ دوستانو د ازلفت مثال مې راخیستی دی. د کلمې اخرنی حرف دلته تا ده چې موږ تاسو تی ورته وایو. د کلمې اخرنی حرف تا ده. تا دوستانو وګورئ وړغندی لري، په خپله ساکنه ده. چې د کلمې اخرنی حرف په خپله ساکن یي او موږ وقف ورباندې وکړو، دې ته وقف بالسکون وایي، یعنې پر ساکن حرف باندې وقف کول. وقف بالسکون هغه وقف چې د کلمې اخرنی حرف په خپله ساکن یي، موږ وقف وکړو. زموږ ساکنېدو ته دی ضرورت نه لري. لکه د رب العالمین په کلمه کې وقف بالاسکان کې چې به موږ حرف په خپله موږ تاسو ساکنوي، دلته یې موږ نه ساکنوو، دی په خپله ساکن دی، موږ صرف وقف ورکوو. دغه وقف ته بیا وقف بالسکون ویل کېږي. راځو دوستانو دریم وقف ته. دریم وقف وقف بالروم دی. وقف بالروم هغه وقف ته ویل کېږي چې د حرکت دریمه حصه ښکاره کړل سي. دا وقف یوازې پر زیر او پیش باندې کېږي. مثلا مثال مې راوړی دی والفجر. والفجر د کلمې اخرني حرف ته ګورو دوستانو. دلته تعریف مو وویلی هغه وقف ته ویل کېږي چې د حرکت درېیمه حصه ښکاره کړل سي. دا وقف یوازې پر زیر او پیش کېږي، یعنې پر هغه ځایو باندې کېږي چې د کلمې اخرنی حرف یا زیر ولري او یا هم پیش ولري. دلته داسې نه دی لکه د وقف بالاسکان په تعریف کې چې موږ د کلمې اخرنی حرف متحرک وي، موږ یې د وقف له سببه ساکن کو. دلته حرف پوره نه ساکن کېږي. دغه حرکت چې درې حصې کې دغه د را زیر هغه درېیمه حصه چې یې ښکاره کړل سي، دې ته وقف بالروم ویل کېږي. یعنې دلته د کلمې اخرنی حرف بالکل پوره ساکن کېږي، نه لکه د رب العالمین د کلمې نون د نون زور چې به موږ غورځوي رب العالمین به مو وایه. دلته یې هغسې ساکنوو نه، هغه د حرکات درېیمه حصه یې ښکاره کوو. اوس مثلا د والفجر ری زیر لري، که یې بالکل پوره ساکن کو بیا خو والفجر داسې راځي. او که وقف بالروم ورباندې وکړو والفجر داسې دوستانو د حرکت درېیمه حصه یې ښکاره کېږي. والفجر ګورئ دوستانو انسان دا فکر کولی سي، دا احساسولی سي چې دغه حرف یې ساکن کړی نه دی، د حرکت بوی یې پکښې ښکاره کړي، یعنې درېیمه حصه د حرکت ښکاره سي. دې ته وقف بالروم ویل کېږي. پیش هم همداسې تلفظ کېږي. خو یو خبره ده دوستانو، کله چې پر دغه والفجر کلمې باندې موږ او تاسو وقف وکړو، نو بیا خو د کلمې اخرنی حرف موږ مکمل نه دی ساکن کړي، د حرکت درېیمه حصه مو ښکاره کړله، نو بیا به را حرکت ته ګورو که زیر لوري تشی وایو لکه د را په عمومي قاعدو کې چې مو ویلي دي، او که یې پیش لوري بیا ډکه وایو. راځو دوستانو وقف بالاشمام ته. وقف بالاشمام هغه وقف ته ویل کېږي چې حرکت ته په شونډانو اشاره وسي. دا وقف یوازې پر پیش باندې کېږي.
دوستانو هغه وقف ته ویل کیږي چې حرکت ته په شونډانو اشاره وسي. دا وقف یوازې پر پیش کیږي، لکه د منتصرو کلمه چې ده، منتصرون، دا یوازې پر پیش باندې ځکه کیږي چې شونډان یوازې د پیش په حالت کې ګول کیږي، راټولیږي. د بل حرکت خاصه داسې نه ده، یعنې پر بل حرکت باندې شونډان نه راټولیږي، یوازې پر پیش باندې. نو ځکه د وقف بالاشمام یوازې پر پیش باندې کیږي. خو دا وقف بالاشمام چې دی، دا د تلفظ د لارې انسان نسي احساسولی چې دا د وقف بالاشمام یې وکړي. یعنې که چیرې به یو سړی ړوند دی، هغه هم دا نسي لیدلی، نسي احساسولی چې د وقف بالاشمام وکړي. خو که چیرې قاري ته سړی نږدې ناست وي او د قاري صاحب د الفاظو اداینې ته متوجه وي، ورته ګوري، د قاري صاحب چې کله وقف بالاشمام وکړي، د ده شونډانو ته په کتلو سره به انسان دا احساس وکړي چې دا قاري صاحب دلته وقف بالاشمام وکړي. نو دلته حرکت درې مثال نه ښکاره کېږي، حرکت ته په شونډانو اشاره کېږي. دلته خو نو اوس چې تاسو کله اداینه یې ووینئ، بیا دا پرېکړه کولی سي چې دا وقف بالاشمام وکړي، ځکه یوازې په ادا کولو کې په غږ د لارې انسان نسي احساسولی. دوستانو د وقف بحث ډېر اوږد بحث دی، ډېر بحث ورباندې سوی دی، نو کوشش به وکړو لکه مخکې چې مې یادواري وکړله، ویډیو په ویډیو به یې وایو. وقف به اعتبار المحل دی، 6 ډوله هغه لري. وقف به اعتبار رموز دی، ډېر ډولونه لري. وقف به اعتبار الوقوع دی دوستانو، یعنې لکه مخکې چې ویل وقف ځان ته جلا علم دی، علمي اوقاف چې ورته وایي. نو پر دې باندې به نورو ویډیوګانو کې درسونه وایو، آینده ویډیوګانو کې. تاسو دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که مو چیرې چینل سبسکرایب کړی نه وي دوستانو، نو بیا تاسو نسئ کولی چې زموږ آینده راتلونکي درسونه ترلاسه کړئ. او که چیرې چینل سبسکرایب کړئ، و څنګ ته د سبسکرایب بټن د بیل نښه هم در سره کلیک کړئ، نو چې کله موږ ویډیو پورته کړو، د هر چا څخه به مخکې تاسو ته نوټیفیکیشن یا خبردار سي چې نوی درس اپلوډ سو. بیا به تاسو درسونه ډېر اسانۍ سره ترلاسه کولی سئ. او نور ملګري او دوستان مو هم ورته را انوایټ او دعوت کړي، تر څو زموږ او ستاسو د دې تجوید د پښتو درسونو څخه برخمن سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. که غواړئ تجوید زده کړئ، راسئ تجوید زده کړه چینل سبسکرایب کړئ.